السلام علیکم دوستانو، په دې ویډیو کې نن زه تاسو ته ښایم چې څنګه موږ خپل تصویر بیکګراوند یا بل ځای کې د بل تصویر باندې لګولی شو. لکه داسې تصویر څنګه جوړولی شو. دا چې ما کوم جوړ کړی داسې بیکګراوند ټوله یا بدل کو یا داسې بل ځای باندې تصویر خپل راولو، لکه بل ښایسته بنګله غوندې وي یا ګاډی وي، هغې سره خپل تصویر ودرو. نو څنګه یې ودرولی شو؟ را به شو پیک آرټ له. پیک آرټ چې کولو کوئ، دا چې کولو کو دا جمع به کلیک کوئ، ایډیټ به کلیک کوئ. دیکھو تاسو چې کوم تصویر کوم ځای لکه لګوئ، مثال زه دلته اوس خپل تصویر راولم. نو دلته به دا کلیک کم، چې کلیک هم کو نو دې خوا به راشئ، دا ایډ فوټو چې کلیک کوئ دا به کلیک کوئ. دلته چې خپل کوم تصویر تاسو پرېږدئ هغه به کلیک کوئ. مثال زه دا تصویر پرېږدم، نو دا به ایډ کلیک کوئ داسې، او لږ به یې غټ کوئ داسې، او دا چې کوم ربړ غوندې دا به کلیک کوئ. دې نه به دا ځایونه داسې ختم کړئ. چې ختم هم کړل داسې صحیح، داسې زوم به پکې وکړئ. چې هم کو دی خو دا دغه راوالی دا داسې بیرته دا غاړې غاړې وله تازه کولی شئ. بیا به دا کلیک کوئ، دا وګورئ خپل تصویر تاسو اسانۍ سره دلته پیسټ کولی شئ. رنګ وله تیزوئ یا داسې سلو کوئ کېږي. دې خوا تصویر کټ کوئ، څانه فریم کې لګوئ. دې خوا ایجسټ چې کوم د افیکټ رنګونه وله بلر کوئ، هر څه کوئ نو دلته کېږي. بیا دا چې سیو کوئ دا به کلیک کوئ، دا به بیا کلیک کوئ، دا ګیلري سیو به کلیک کوئ. دا ستاسو تصویر اوس هلته سیو شو. را به شئ ګیلري ته، ګیلري ته چې رالی دا وګوره تصویر سیټ شو.